نو ما ته هغه وخت یاد چې زما مور په کټ پرته وه د هغې مړی او زما پلار یې وله را روان کړ غوږ به یې لاس کېښود چې زما د عمره سره سمه میراث چې غمه په خندا دې تېرومه او ناڅاپه به یې ووی چې زما بیبي دادا ته وایه خوشحاله نه یم له ناکامه ژوند کومه ډېر لوی سړي زوی چې و سمین جان خان د هغه یو شعر راته هم رایاد شو انور علي جان صاحب وایي چې د همت په غره کې ونه د نخترم د همت په غره کې ونه د نخترم په اوچ زور د اوچو کاڼو نه نم اخلم دا د ستاسو د کلي د پروفیسر انور علي جان صاحب شعر دی کوم چې د هغه په کتاب لومړي کتاب د ډوډۍ ګلونه کې چاپ دی نو هغه راته هم رایاد شو بیا چې د ملګرو شعرونه وي د یو زلمي خو چې کله غزل ویل په ترنم کې نو زه یې بلا وچړولم دا بنیری درد او کرب هم محسوس که دا رحمان بابا شعر دی هغه وایي چې دا دستور دی چې له درد از بیرګې خیجي ګنې څه و د رحمان د شاعرۍ نو د درد نه بیرګې خیجي او ما چونکه دغه کیفیت ما دغه درد ما په دوه کرته لیدلی دی زما دوه میندې وي او زما چې کوم خلک ورته میره مور وایي نو هغه په هغې باندې زه ډېر زیات مین وم او هغه په ما ډېره مینه وه او هغې ته به ما مور وي خپلې مور ته به مې بابي وي نو وار په وار زما هغه میندې ما د هغې درد او کرب لیدلی دی نو تاسو سره یو خاطره شریکوم بیا خبرې نورې کوم چې په اسلامیه کالج کې په آر ایس واټ کې د چې کله هلته استاد وم د خپلې مور د مرګ په تقریبا 2-3 میاشتې پس زه ناست وم په کټ کې او دې کې چې کوم دی نو ما له یو زلمي لیکچرر ملګري چې دی نو اخبار راړه په هغې کې چې دی یو جهاز چې دی هغه د حادثې سره مخ شوی او په هغې کې یو سړی و جنید جمشید هغه پکې هم شهید شو او دوه پکې لا د هغې تصویرونه یې ورکړي چې د جهاز کمې قرباني وي څه ته چې ایئر هوسټس وایي ما جنید ته هم وکتل خو چې ما هغه لوڼو ته وکتل نو زړه کې مې دا خبر راغله چې دې بچو به ځان دې دپاره سنبال کړی چې زمونږ دا نوکري دا خلک زمونږ نه خوشحاله شي او دوی ته به مجبورا خندلي ومي چې د خېټې دوزخ په هغه پیسو باندې ډکو کم کار چې مونږ دلته کوو او دا چې کله څه وخت دا تیاره یا دا جهاز چې کله الوته نو چې هغه بچی و ما د سوره درد او کرب نه تېرې شوي نو ما لکه د ماشومانو وژړل ډېر زیات چې کله هغه زلمي لیکچران راغله نو ته مې تاسو ځئ مې تاسو ما پسې ور بند کړئ ځکه چې هغه ورځو کې زما مور وفات شوې وه اما زه سوچ کوم چې لکه زه په سپینه ږیره باندې د مور کم د هغې د جدایۍ کم درد او کرب زه د کم دغه سره مخ کړی وم د کم ذهني درد او کرب سره او د زړه د درد سره او په هغه ورځو کې زه داسې شوم چې تقریبا د مور د مرګ نه 6 میاشتې پس ما په لومړي ځل باندې ټلویزیون ولګو نو په هغې کې وږمه بیبي او ماجبین بیبي چې دی نو ای یو سندره هغه یې ویله چې راشه جانانه ورځ د دنده سبا به نه وي د دنونه کله چې دې ځای له راورسېدل چې راشه جانانه ورځ د دنده سبا به نه وي د دنونه او راشه جانانه کشتۍ ډوبېږي په تخته ولاړه یم راشه جانانه نو ما ته هغه وخت یاد چې زما مور په کټ پرته وه د هغې مړی او زما پلار یې وله را روان کړ نو تاسو یقین وکئ چې زه هغه کیفیت اوس هم شاید چې د ټکو لمن دومره پراخه نه وي چې زه هغه کیفیت په هغې کې ځای کړی شم او زه تاسو ته هغه درد او کرب بیان کړم ځکه چې ما ډېر ساعت جړلی و چې زما کور واله راغله کمرې ته نو چې سندرې ته یې وکتل نو ما ته یې وی چې یا سړیه ته خو سندرې ته جاړې ما هغې ته ویم ته بهر لاړه شه ما لږ یوازې پرېږده نو زه ګڼم چې د مور جدایي ډېره لویه دا ډېره لویه خلا ده ځکه چې د مور په صورت کې خالق د کائنات چې دی انو دا انسان چې دی دا په تخلیقي عمل کې شامل کړی دی د انسان په تخلیقي عمل کې خدای پاک په اعتباري شکل کې مور د تخلیقي عمل عیسی ګرځولې ده نو زه د ده هغه درد او کرب هم ډېر زیات و هسې مونږ اوس په زړه نري یو بوډاګان شوي یو نو د دې وجې نه زه پکې د بعضې زلمو وژړولم د دې مطلب دا دی چې داسې شاعري مو هم واورېده اکثر زه دا خبره کوم چې دا د کیټ یو کتاب ورته ووایو چې هغه وایي جان کیټ چې کوم د انګریزۍ یو ډېر لوی شاعر تیر شوی دی په ځوانۍ کې مړو هغه وایي چې
In the cave of melancholy, the goddess of grief and joy dwell side by side. هغه مطلب دا دی د بچو د پاره چې وایي چې د غم دغه په افسردګۍ او د غم په غار کې خوشحالي او غم چې دی دا شا په شا ولاړ وي نږدې موږ هم متل کوو چې غم او ښادي روغه خور دي. نو شعرونه مونږ واورېدل، پس شعرونو کې درد مو، کرب مو، د وطن درد مو، او د دې سره سره پکې رومان هم مینا محبت پکې هم، او مونږ د ټولو شعرونو ډېر ښه خوندونه واغستل. تاسو هم ډېر ساعت ناسته کړې ده. زه ګڼم چې د پښتو شاعري چې ده نو دا داسې ده چې په دې کې د اول نه د امیر کروړ نه او د بیټ نیکه نه راواخلې د روحاني شاعرانو پورې د مرزا خان انصاري غوندې چې د نن نه تقریبا 9.5 کاله مخکې هغه وایي مرزا خان انصاری د بایزید انصاری نوسی دی. هغه وایي چې کامونه په جهان کې تار په تار دي، فقیرانو په خپل ذات کې دي پیرلی، او د مسکین سره د هیڅ چا مثال نشته چې کړه د تلې وړاندې دي تللی. او اے مرزا و خپل صورت وته نظر کا امر نه پارچا باندې راغلی. نو د پښتو شاعرۍ کې سونه کاله مخکې هم دا خبره موجود ده چې مسکینانو او فقیرانو په خپل ذات کې کامونه را یو ځای کړي دي، د وحدت کوشش کړی دی. او بیا په دې شاعرۍ کې خوشحال بابا هم شته، په دې شاعرۍ کې د رحمان بابا روحاني سندرې هم شته، او د خوشحال بابا د ژوند او د کام د را بیدارولو او د ژوند د ویشلو سندرې هم شته چې کاسمان د زمری په خوله کې ورکا، د زمری په خوله کې مپرېږ د همت، او چې غوټې پسې وهې په لاس په درشي چاوي دا چې په دریاب کې ګوهر نشتا. او په دې کې د رحمان بابا غوندې د روحاني شاعر داسې سندرې هم شته چې هغه وایي چې د رحمان نه زړګی یوړ هغه جونو چې ویملای د ویښته په دود نه رای، او هم نغمې کاندي هم رقص کاندي هم خاندي د رحمان په شعر ترکې د باګرام. او په دې کې داسې شاعري هم شته د رحمان بابا چې هغه وایي چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانای اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو دا شاعري دې کې د شلمې صدای د خدای خدمتګار تحریک د خېټې نه چې کم آرٹ راوته ده، کوم شاعري راوته ده، هغه په دې کې موجود ده چې هغه شاعرانو هغه دیوانو د باچا خان بابا په مشرۍ کې په سرپرستۍ کې امید آزادۍ جنگ کړی دی، اومې شعرونه ویلي دي، اومې داسې ډرامې لیکلي دي چې کلی په کلی به هغه ډرامې سټیج کېدي. په اوتمانزو کې به غټه مشاعره وه، او هغه ډرامې هغې کې به د ازادۍ د حق پرستۍ او د ظلم او د زیاتی په ضد باندې ډرامې پیش کېدي. او هر ځل به چې ډرامه پیش شوه نو ډرامه لیکونکي او ډرامه اداکاران چې دي نو هغه ټول به پیرنګي جیل ته بوتلل. نو د دې په دې خېټه کې د دې پښتو په دې خېټه کې هم رومان شته، او پکې چې دی رزم شته، پکې بزم شته، پکې شوخي شته، پکې مستی شته. او په دې کې دومره زور خدای اچولی دی په دې پښتو شاعرۍ کې چې زمونږ ولسي سندرې چې دي هغه زمونږ ټپې چې دي هغه د هندوستان او د پارس د ډیرو لوی شاعرانو نه مخکې زمونږ خلکو داسې ټپې ویلي دي. زمونږ نالوستو زنانو چې تاسو وګورئ زمونږ ژوند ډیر ګران دی، زمونږ اوس خو لکه بل شان غم دی، د زمینداري او د کار کلي ژوند او د مزدورۍ ژوند هم ډیر ګران و. نو زمونږ ناڅاپه بچا په پټي کې ټپه وکړه، په غوږ به لاس کېښود چې زما د عمر سره سمه میراث شي غمه په خندا دې تېرومه. داسې به چې دی ناڅاپه یو جینۍ په سخر کله به خپه وه، پلار به چې دی نو یو بوډا سړي له ورکړې وه، ناڅاپه به هغې جارو وهله، یا به یې نور څه کار کوه، یا به میچن اوړوله، او ناڅاپه به یې ووې چې زما بیبي دادا ته وایه خوشحاله نه یم له ناکامه ژوند کومه. نو په دې شاعرۍ کې د دې بیک بون چې دی د دې د شا ډوکې هغه زمونږ هغه ټپي دي، هغه کاکړي غاړې دي، هغه سندرې دي، هغه بابولالي دي، هغه چغار دی، هغه ساندې دي، هغه سندرې دي، هغه غږونه دي چې د دې شاعرۍ په بیس کې پراته دي. تاسو سوچ وکئ چې د موږ چې هلکانو دا ما ډېر ځله دا خبره وکړه، نو یو بلا سندرې د هندوستان د فلمونو مشهوره وې. یو سندره دا هم مشهوره وه چې بهار و پول بر
साओ मेरा महबूब आया है په وجنتی مالا باندې پکچرایز شو او دک سندري نه 50 کاله مخکې ګلستان بابا دا ویلو چې د خاپیرو د باغ مالیارا زما آشنا راځي د خاپیرو د باغ مالیارا نو اوس دا ده کنه چې تاسو وګورئ چې دک خبره زمون ګلستان بابا دا دغه شاعر نه په سو چند زیاته نازک خیاله سره کړی دا نو زمون په شاعرۍ کې زمون په فن کې پدې کې زمون ژوند مشته پدې کې دام شته چې پس د مرګ د اعظم د خوشحال د خاطر جزم یا نیول مخمکیتا یا مغول سره رزم او پدې کې دام شته چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شسل تر زرو پدې کې دام شته چې رحمان بابا وای شاعر ته وای چې اے رحمان د بلبلو جبس دکا پس تاغي په صفت د ګل اندام شه نو دی کې چې د هر دی کې د حمید بابا غوندې نازک خیال شاعران دي چې حمید بابا وای چې معیار د خوب ویخ نکړي نسیمه ګور الو زپرو په تلطب او دا هم وای چې په جړا مې سي خور په خندا لاړ شي لکه په جړا مې سي خور په خندا لاړ شي لکه پاڼه د ګل ما تکړي باران شوخ تاسو د شاعرۍ ته وګورئ چې دا 350 کاله مخکې د مومندو په سیمه کې یو شاعر دا وای او صرف دا نه دی چې یو لکه علي خان راواخله نو هغه وای د کوسې ګوټ په دې پرې نکدم رکیب ته اپریدې شم مغول ته خیبر نیسم مزاحمت ته وګورئ او دې ته وګورئ رحمان علامہ اقبال وای چې جس کیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی اس کیت کے خوش گندم کو جلا دو او زمونږ علي خان بابا د اقبال نه یو نیم سل کاله مخکې وای چې نه چې بی آب بی حرمت پکې اوسي هغه ځای کې د وطن شي مې وینا اقبال خوای چې ډوډۍ پکې صرف ډېرې دی وای چې نه چې بی آب بی حرمت پکې اوسي هغه ځای کې د وطن شي مې وینا او چې مدام د کابل اوس پڼ په سر وي که د خوسو سختن شي مې وینا او که په جمی دلا خو خوراک څوک درکا چې لمن دی غوستن شي مې وینا او یار اشنا چې کبرجن شي مې وینا چې بي پته بد لمن شي مې وینا نو زه دا وایم چې دا شاعران چې دي دا د هغه شاعرانو وارثان دي دا زمونږ د کلتور زمونږ د ژوند جواک زمونږ د مافیت د دې روح اثر د تقاضو سره سم دا زمونږ د کلتور کسټوډین دي محافظ دي زه دوی ته دا درخواست کوم چې تاسو شاعر چې دی دا انسان هم دی او دا د معاشرې د ټولو نه زیات حساس او پوهه سړی دی نو دی چې کله شعر وایي نو دغه وخت خدای دغه په کیفیت کې وي د څه چې مونږ وایلی شو چې د یو خاص قسمه الهامي کیفیت کې وي او د لاشعوري توګه باندې شعر وایي خو شاعر ګوره غیر شعوري نه لاشعوري شعر وای تخلیق ډیلیوري چکیږي نو دار د کنټرول کې ني خو د تخلیق نمخ کې دی باشعور انسان هم دی نو دی چې د خپل کام دردونه لکه څنګه چې پروفیسور ګیب وای چې د بر صغیر صوفیا چې صوفیا کرام دا غي یو لاس په د ولس په نبضو او دویم لاس په د حالاتو په تقاضا باندې نو شاعر هم پکار ده چې د خپل کام دردونه او مسلې وته معلوم وي بس په خبرې په دې ختموم صرف مشاعره دا نو یو دو درې هاي کوګانو به تاسو سره شیر کوم نو بیا بزم او د دې سړی د سرزورې ته ګوره د پاک الله د غسپیزل دینه د دې وړو کې دنیاګه نظر کو او زما استاد دغه د مینې رشتہ دا کور والا ته مخاطب دی زما استاد دغه د مینې رشتہ د دنیا ټول تراخه خواږه نظر د ګناکار په کې ثواب ګرځي او د هوا لوري ازلی بدبخت د ادم زوی در تسپک ګوري دې ته هم نه ګوري پیدا لچا دی او سپین ته خو سپین ویل آسان کار دی تور ته بجانه تور ویل غواړي دلته د نر او ډیش ډیش پته لګي او سپین ته خو سپین ویل آسان کار دی تور ته به تور جانه ویل غواړي دلته د نر او ډیش ډیش پته لګي چې انسانان کینی خبرې کوي ساروی چې مخشونو جنگونه کوي اوس دی مرضی دا چې تاسو جوړیږي
چې انسانان کینی خبرې کوي ساروی چې مخ شي نو جنګونه کوي اوس د مرضی ده چې ته څه جوړېږي او چې د زرتشت روحانیت بایلو چې د بودا بابا نیت چې د بودا بابا نسبت بایلو اوس د په یو بل لګوي چکونه او چرې به هم په مخ کې لاړه نشي د چورلندي غوندې په ځای به چورلي کومه ټولنه چې تنقید نه زغمي او زمونږ چم ته به د ورځې راځي زمونږ کوڅه کې به چولې خرڅوي جانان وي ستا د مینې زور ګورم او اخیری دا چې زما د ژوند هر یو پل ملګری نن درته ښه په جار اقرار کومه زبیلتانه یو نیمګړی صورت او پښتونه بسته کنه پوه شوس پښتونه بسته کنه پوه شوس تب تر څو د بل په لمسه باندې په خپل وجود باندې نوکار راخ کې ډیره مننه. السلام علیکم.